تاریخي آمو به اقتصاد جوړوي. خوشتیپه په افغانستان کې د اوبو تر ټولو لوی کانال. دا کانال چې د بلخ ولایت له کلدار ولسوالۍ څخه پیل د حیرتانو له دښتو، دولت آباد او بلخ له ولسوالیو په تېرېدو سره د جوزجان ولایت اقچې او د فاریاب ولایت اندخوی ولسوالیو کې پای ته رسیږي. د اوبو د دې لوی کانال د جوړولو څخه موخه د هغو 1580,000 هکتاره ځمکو او دښتو خړوبول دي چې د ډیرو کلونو را په دې خوا شاړې پرتې دي. د کوشتیپې کانال په یوه ثانیه کې 668.4 متره مکعب اوبو د لیږد وړتیا لري چې په جوړېدو سره به یې وچې او شاړې دښتې په حاصلخیزو او شنو ځمکو بدلې شي. د کوشتیپې کانال 285 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کانال پورتنۍ برخه 152 متره او ښکتنۍ برخه یې 85 متره پلنوالی لري او په دې کانال کې د اوبو لوړوالی 6.5 متره دی. تر پلان لاندې د کانال اوږدوالی 43 کیلومتره کیږي او پاتې 242 کیلومتره به د 5 کلونو په اوږدو کې وکیندل شي. د کانال ټول اوږدوالی 215 کیلومتره دی چې په 3 فازونو ویشل شوی دی. اول فاز له آمو سیند څخه پیل او د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې پای ته رسیږي چې په ټوله کې اوږدوالی 108 کیلومتره دی. دوهم فاز د بلخ له دولت آباد ولسوالۍ څخه پیل او د جوزجان ولایت اقچې ولسوالۍ څخه په تېرېدو د فاریاب ولایت په اندخوی ولسوالۍ کې پای ته رسیږي چې په ټوله کې اوږدوالی 120 کیلومتره دی. دریم فاز دا برخه د فرعي کانالونو په اندخوی ولسوالۍ کې پای ته رسیږي چې په ټوله کې اوږدوالی 120 کیلومتره دی. دریم فاز دا برخه د فرعي کانالونو په ویش سره پیل کیږي. وطن دا وطن زمون